دا غرور نه دی، غرور دا انسان ګوره ډېر خطر گزاري دی. ټول مرګور ته چې چرته غرور او تکبر مکوئ. زه په سکرټریټ کې مناسم دیو براله نه بچا لاس راکاو نه بچا څه راکول دیو بسیدر نه وطن د چا سپورټ بشیر افضل کاو د چا لپاره بل منډه واله چا لپاره بل یمین دا کاو زما سوي سپورټ نه زما د استاد سپورټ وو استاد باجوړ کې نه سوي نو الله پاک دې تر اور سواله چې اوس دا خموته ویلو زما د لاش په تخته پروتو کنه په تخته باندې بیا په باجوړ کې بل کوپړې نشي ملګرو تاسو د ریحان زیب خبرې واورېدلې نو ریحان زیب په څه بله سختې تکلیفونه تیر کړي دي او هغه نه پس هم نن چې کامیابي راغلی ده د ریحان زیب ته سختو تکلیفات تیر کړي دي نو تاسو د ماته چا سره مشم نه کول په ما باندې حل ډایرکټ تېرېدل نو ریحان زیب غریب سره پیسې هم نه وي چا د پله ملګرتیا کوله بل شی کوي نو دا غریب او د بالکل دا سختې تېرې شوي دي د باندې او نن دا کامیابي ترلاسه کړې ده او د خبرې بالکل څه ثابت شلې زه په تخته پروت یم ما د باجوړ له څوک وټوې نیسي نو بالکل به د ریحان زیب خبرې کاش نن دا جم دی و په دې خوشحالۍ کې او په دې موقع کې دا جم دی و دې ظالمانو نه یې وژلی نو د ریحان زیب باندې سختې ډېرې غریب تېرې کړي دي او بیا دې ظالمانو دې دنیا نه رخصت کړی دی نو یو کس چې محنت او دغه کوي نه الله په هماغه کامیابي ورکوي د ریحان زیب په زړه باندې دا ډېر غټ ارمان و زما د ضلع زه باجوړ د خلکو باجوړ سیټ باجوړ له زه خپل یو سیټ وکړم باجوړ له زه ډېر څه وکړم او دا د ریحان زیب لوی ارمان و ریحان زیب ډېر تکړه انسان او ډېر تکړه لوکو نو نن ریحان زیب نشته دی او ډېره غټه خوشحالي د ریحان زیب د کور کې دا خو د ریحان زیب د پلار او د مرور او مور نو ټول چالم ځکه چې ډېره خوشحالي د خوند ټکي کې ریحان زیب نشته په دې خوشحالۍ کاش ریحان زیب هم موږ سره وې او نن وې نو په دې خوشحالۍ کې څه بلا خوند به کولی د باجوړ قوم ډېر غیرتمند قوم دی او ډېر تکړه توب دغه قوم دی ځکه چې د باجوړ د مظلوم کس سره نن داسې ودرېد او داسې وټې ورکړل نو بالکل نو ریکارډ کې ښودل شو د باجوړ کې ځکه چې نو ریحان زیب سره ډېر ظلم او زیاتی شوی نن هغه باجوړ خپل هغه وښودل موږ د پیسې نه غواړو موږ یو مظلوم سره ودرېږو ځکه چې د سره یو ظلم او زیاتی شوی دی نو باجوړ قوم وښوده موږ هم کمکل نه یو موږ هم پیسې نه اخلو موږ هم ډېر ښه خلک یو نو ظلم او زیاتی پیژنو نن هغو ثابته کړه د ریحان زیب او د ریحان زیب پلار نن مې د هغه ویډیو کتله هغه په کوم قسم په ژړا او په دغه باندې نو ځکه چې ریحان زیب پلار نو خپل زوی بیلوده دی ریحان زیب ورور نو خپل ورور بیلوده نو هغه نن دواړه په خوشحالۍ کې نن جړل نو ډېر زیات ډېر په لوسز د مدې دی وګوره او دې ظالمانو دی ورور وجلې هغه دومره محنت او دومره کوششونه کړي او نن د هغه مقام ته رسېدلی په آخري کې دې خلکو ته ویشتل نو خامخا سړی او زور کوي نو نن یو هغه په زړه ارمان و زه د باجوړ له زه مینې دغه جوړ شوم نو بل دا ویډیو تاسو سره شریک کوم دا ویډیو کتلو ډېره مهرباني او د مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک کړئ موږ د پیج سره هم فالو کړئ ځکه زموږ د ویډیوګانې ډېرې ودرېدلې د ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام